د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی او مل پلوي په دوحه کې د افغانستان لپاره د 1400 هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره چې د اروپאי هیوادونو اړوند وکتلي. په دې کتنه کې د بهرنی چارو وزیر د نوي اسلامي حکومت امنیت ټینګښت، نړیوالې ټولنې سره اړیکې، اقتصادي وضعیت پر افغانستان لګیدلیو بندیزونو د فساد د لیمنځه وړلو په باب وینا وکړه. متقی له نړیوالې ټولنې وغوښتل افغانستان له 40 کلونو وروسته یو حاکم نظام لري، نو په کار ده چې نړیواله ټولنه په ګډه د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغواړي چې د افغانستان د خلکو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویل د افغانستان نوي حکومت د یو مسؤل حکومت په توګه ټول هغه شرطونه پوره کړي چې باید په رسمیت وپېژندل شي. د هیوادونو استازو په نوبت سره خپل نظر ویل او د افغان پلاوی پر سرګندونو او وضاحتونو اطمینان او خوښي څرګنده کړه. په پای کې دواړو لوریو د دغه ډول غونډو پر دوام ټینګار وکړ.